دا ویډیو خاص د ثواب په نیت باندې کومه. دا مولوي صاحب راغلی دی د سوابای کوټې کلي سره تعلق ساتي او په کوټې کلي په خوړ کې مدرسه جوړوي چې د هغې دپاره خپل کور خرڅ کړی دی په 2.3 لکه روپۍ باندې او په 15 لکه باندې ولې ځمکه اخیستې ده. دا نورې پې لګولي دي او اوس په هغې کې کار شروع دی. لاړومبې لانټرې پې وموهنه دی اچولی. د مولوي صاحبو 2 زامن د خیره سره عالمان دي حافظان دي. یو د ریوړ نه فارغ دی، یو د کراچۍ نه فارغ دی او 2 لوڼې هم د خیره سره عالمان دي د مینه مدرسې نه. ماشاءالله. نو مولوي صاحبو راغلی د زمونږ خواته. زما خو چې کوم وس نو هغه مې ورسره د خیره وکړو او دا ویډیو زما وس دی. نو ویډیو کوم د دې ویډیو په وساطتو که کم خلکو په دې کار خیر کې خپل حصه چول غواړي نو زه درته د دې نمبر وامه. د دې نمبر دی 0346 62 58 910 0346 62 58 او کنا څوک د بار نه دای سره امداد کول غواړي نو 0092 او بیا دی 3466 258910 دا دی ور سره سیو کی په واتس اپ باندې دی سره رابطه وکي. ضروری نه ده چې تاسو پیسې ورکړئ. تاسو مولوي صاحب بره ګوره کیمرې ته ورسره ګوره. مولوي صاحب ما ته قسم وخوړ چې ګوره ما تصویر تر نن تاریخه پورې نه دی وباسلی په موبایل کې نه مې چې ته ویډیو جوړه کړې ده خو ډېر مجبوره یو ځکه چې ما خپل کور خرڅ کړی دی او په 15 مرلې کور کې اوس موږ سره د بچو پاتې کېږو. نو که څوک امداد کول غواړئ اول تسلي هم کولی شئ. ضروري نه ده چې تاسو پیسې ورکئ، مټیریل هم ورکولی شئ، که هغه د سیخ په شکل کې، که هغه د شګې په شکل کې، که هغه د سیمټو په شکل کې. نو تاسو ورسره دغه امداد کولی شئ. دا صدقه جاریه ده، دا د ټول عمر دپاره ده. په دې باندې ستاسو او زمونږ مالونه صفا کېږي چې څنګه دی دومره لوی قدم اوچت کړی دی چې خپل کور یې خرڅ کړی دی او د کور هغه پیسې په مدرسه دغه کور مخکې تاسو د مدرسې دپاره استعمالوئ. دې کې موږ سبقونه شروع کړي او اوس 3مې درجې ته تاسو رسېدئ. 4مې درجې پورې کتابونه روان دي. آینده د 5مې د 6مې موږ سره ترتیب نه جوړېدل، مجبورا نو هغه ورکه او بل ځای مو واغسته. په هغې باندې موږ اوس کار شروع کړی دی. نو دا هم د دی نمبر دی. دی سره په واتس اپ رابطه کولی شئ. زما نمبر پکې نشته. دی تاسو ته ویلی هم شي، ځای درته هم ښولی شي، تسلي د له هم کولی شي. که څوک ځي اولته کې هغه مدرسه ګوري او د علاقې خلکو ته مې دا التماس دی چې ځان دې مطمئن کړي نو بیا دې موږ له مټیریل واخلي. موږ له دې چې کوم نقد نه راکوي، خالص ته الله د رضا لپاره که چا مټیریل واغستل د هغه دپاره صدقه جاریه ده او در قیامته پورې به چې کوم دا شی جاري وي او ثواب. زما دا ویډیو ځان سره ګروپونو کې هم شیر کړئ، په فیسبوک باندې هم شیر کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. 0346625810 دا د دې د واتس اپ نمبر دی او که څوک د بار نه نو 0092 د پاکستان